په خیر راغلی د موږ نوې ویډیو ته. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ تاسو څه وشو برق لاړو. اکثر وخت موږ په یو پروجیکټ باندې کار کوو، ډېر مهم کار وي، خو یو دم دغسې برق پې لاړ شي یا موږ سیف کړی نه اوسي یا کوم کار چې نه ده سیف کړی ماینځ نه لاړ شي او یا هم پروجیکټ د موږ ټول کرپټ شي. څنګه کولی شو چې دغه حالت نه مخنیوی وکړو؟ ډېر یو اسان تخنیک ده. خلک بعض وخت چې سولر لري خو سولر مشکل حل کوي خو هغسې ډېر خرچه موږ نشو کولی. مثلا او یا جنریټر هم چې تر څو برق ځي جنریټر تر څو چالانوي بیا هم دا فایل ختمیږي. نن تاسو ته زه دغه الایټ 650 پرو په نوم چې کوم یو پی ایس ته ده تاسو ته معرفي کوم. زه هم دغسې مشکلات سره مخامخ وم. ما به کار کوو، پروجیکټ به مې کرش شو، هغه ټول ایډیټ فایل به مې خراب شو یا کرپټ وشو. اوس دا ماته کار ډېر اسانه کړی دی. اوس که برق هم ځي ټول تعمیر کې برق لاړ شي خو ما کمپیوټر باندې برق نه ځي. 4 ساعته ګرنټۍ سره کار کوي برقې څنګه چې دوکاندار ویلي دي، خو 8 ساعته پورې ماته په کمپیوټر ته چارج راکوي. او بل دا د قیمت کې هم ډېر ارزانه ده، کولی شي تر 8000 10,000 پورې را پیدا کوي. او بله خوبي دا ده چې وړکی ده، پورټیبل ده، دروند نه ده، هم یو پی ایس ده پکې، هم دننه پکې بیټري انسټال شوی. تاسو ته ضرورت نشته چې یو پی ایس علیحده واخلئ او بیټري علیحده واخلئ. نو د یو پی ایس بیک ته که وګورو، یو انپوټ لري، 2 آوټپوټ لري. مطلب ته یو خو خصوصا یو انپوټ هم ټول ماشینونه لري چې دې نه برق ورکوي. تاسو کولی شئ چې 2 سیسه کې دې ته واخلئ یا کولی شئ چې مانیټر کمپیوټر وصل کړئ یا یو سیسه کې ته وصل کړئ. بعض یو کارونه پکې وکړئ، دویمه سیسه کې بل کارونه پکې وکړئ. وی جی ایف پورټ هم لري. بله خوبي دا ده چې 650 وټه برق ورکوي. دا مثلا نارملی برق چې کوم تاسو ته راځي برق نه 220 وټه ده، خو دا چې بیرته تاسو ته پروډیوس کوي 950 وټه برق پروډیوس کوي. نو دا کمپیوټر باندې چې کوم بوج راځي بعض وخت چې برقونه د افغانستان کم زیات کېږي، اکثر وخت یا ګل شي یا وسوځېږي، نو هغې نه هم دا جلوګیر کوي. نو زه تاسو ته دغه یو پی ایس ریکمنډ کوم. کولی شئ چې تاسو دا په بازار کې واخلئ، کور کې انسټال کړئ، خپل کمپیوټر او خپل مهم کارونه محفوظ وساتئ. مننه.